و رسول لپاره وجه وي. مخکې مونږه د میدان جهاد 15 قوانین او د انفالو دپاره 8 وجه وي چې د مالی غنیمت د الله اختیار کې وي او رسول به تقسیموي. اوس دلته نه د آیت نمبر 41 نه تفصیل د انفالو کوي سره د وجهونه چې د مالی غنیمت دا د الله اختیار کې دی او رسول به تقسیموي. نو ربط مخکې سرداري چې مخکې د جهاد بیان او اوس د مال غنیمت تفصیل کوي. د بدر چې کومو غزوه بدر دا چونکې د هغې په تناظر کې ټولې خبرې دي. نو غزوه بدر اول جهاد او د دې نه پهله مختلفې سریې شوې وې. نبی علیہ السلام با داسې وفد لګلو جهاد لا او دا اول جهاد چې نبی علیہ السلام په خپل بدی کې شریک شو. نو بدی کې ډېره تاریخي فتح مسلمانانو له الله ورکړه نو ډېر مال غنیمت لاس ته راغی. نو دوی بیا تقسیم باندې نه پوهېدل چې د دې تقسیم به کم طریقه باندې کوو. نو الله ورته دا صورت راولېږلو چې طریقه به الله د تقی او رسول به تقسیمي. مطلب تاسو خپل منځ کې په دې اختلاف مه کوئ. ځکه بعضو خلکو نه سه اختلاف ښکاره شو چې چاوې مونږ ته به دومره میلاویږي چاوې دومره. نو دا صورت چې کله راغی نو دې تقسیم وښودلو. او دا سوال ځکه شو چې جاهلیت کې داسې تقسیم د مال غنیمت کېده چې د دشمن نه به کم مال راغی نو هغه به 15 حصے شو. یعنی 15 حصے به امیر له ورکړی شو، یو قسم بیت المال و او هغه به بیا چې کوم دی ټولو کې تقسیمول. نو اکثر به چاته ډېر چاته کم میلاو شو. خو الله تقسیم وکړو چې په دې طریقه باندې مسلمانانو تاسو تقسیم کوئ. او دا د مال غنیمت د تقسیم خبره کوي. وعلمو او پوه شئ. وعلمو دا متعلق دا قاتلوهم سره دی، یعنی دی کافرو سره جنگ کوئ او په دې خبره پوه شئ انما غنمتم بشکا هغه چې تاسو حاصل کړئ په جنگ کې د کافرو نام من شین سیز سامان. غنیمت څه ته وایي؟ مال غنیمت چې د جنگ نه بعد کافرو نه حاصل شي دې ته مال غنیمت وایي. نو هغه مال چې تاسو حاصل کې په جنگ کې د کافرو نه سیزو نو فان لله بس بشک د الله د پاره خمسو 15 حصہ دا غیدا وللرسول د پاره د پیغمبر ولذل قرب او خپلوانو د پیغمبر د پاره والیتام او یتیمانانو د پاره والمساکین او مسکینانو د پاره وابن السبیل او مسافرو د پاره. الله لا او رسول له 15 حصہ ده. الله ځکه یاد کو الله کو حصہ ناغلی خو مراد اختیار بداقی وي ته ځکه پهلنه الله یاد 15 حصہ به نبی علیہ السلام ته ورکړی کیږي او دا مال غنیمت نو حلال مال دی. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلو وجعل رزقی تحت سیفی. الله زما رزق زما د توري د لاندې ګرځولې دی. یعنی زب جهاد کوم او ما ته الله دا رزق راکړي غنیمت. دا نبی علیہ السلام ویلو. او د نبی علیہ السلام خاندان سیدو دا د هغې دپاره حلال مالو ځکه زکات په هغې باندې حرام و. هغې له زکات نه ورکړی کېده. بنو هاشم بنو مطلب. نو 15 حصہ چې به نبی علیہ السلام واغسته نو باقي 4 حصے چې کومې وي هغه په مجاهدینو کې به تقسیمولې. دا د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې معمولو خو د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد ساقط شو او یا به دا اوس بیت المال ته ورکړی کېږي. بیا په دغه کې یتیمانانو مسکینانو ته به دا میلاوي. نو فان لله بس بېشک د الله دپاره خمس او 15 من دی ولی رسول د پیغمبر د پاره ولی ذل قربا او د پاره د خپلوانو د پیغمبر ولی یتام او یتیمانانو د پاره والمساکین او مسکینانو د پاره وابن السبیل او مسافرو د پاره. یتیم مسکین خو معلوم دی
خو ابن سبیل چې کوم دی مجاهد ته وایي چې جهاد کوي، طالب العلم او چې د الله په لار کې حرکت کوي، دغه ته مراد دي. دارنګ بهر نه چې کوم راتلونکي مسلمانانو وختونو نو پاغي به هم خرچوم نه دینه کېده، چاغي به کله ضرورت هغه ته ورکړای کېده را دینه. علماء دا لیکلي دي وګوره نن د کافرو خپل ورلد بینک ته هغه خپل ورلد بینک جوړ کړی دی چې کله د هغې یو ملک ته ضرورت شي نو هغې د ورلد بینک نه چې کوم دی هغوی سره تعاون کوي. خو افسوس دا دی چې د مسلمانانو داسې مشترکه بیت المال نشته، ځکه په دنیا کې 2 ارب مسلمانان دي سکم او 57 اسلامی ملکونه دي. نو پکار چې دیم خپل یو داسې ورلد اسلامیک فند جوړ کی یا سب بینک جوړ کی او یا IMF هم جوړ کړی دی کنه، منیټری فند انټرنیشنل سطح باندې. نو داسې زمونږ نشته، پکار چې دغه سي بیت المال ته دغه سيزونه تلې چې هر مسلمان ملک کوپریشن کولې، په کوم ملک چې سختی راتلا نو دغه مشترکه فند نه باغ سره تعاون کېدو. نو دا وخت چې جهادو نو ګورا مال غنیمتو او داغه د پاره دغه سی بیت المال مو خدا مسلمانانو ضرورت پتی پورا کېدو. دا وجه ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه دا لیکلی دي پیشنګ چې امامت د حاکم حق چې حاکم با امامت کو حکم سړی جب اسلامی حاکم جوړ شو چونکی شرعي حاکم نشتا نو داغي په بنا باندې د امامت تنظیم شروع شو، هر جمعات کې ځان ځان امامي. نو دغه سي د زکات د پاره هم تنظیم پکار دي، د علاقې په سطح د سیدا ډیسټریکټ په سطح ډیویژن په سطح بیا او بیا د صوبې په سطح باندې پورا یو مشترکه چینل جوړ کړي شي چې هغه دغه زکات د مالدار راغونډي بیا په دې غریبو باندې خرج کړي. خدا پراپر یو سیستم غواړي د حکومت طرف نه، نو اغي له اقدام د دې باره کې پکار دی. دارن کو نور سنني کم خلک چې پوي خلک دی په یو محله کې نو اغي له پکار چې خپل زکاتونه راغونډي او بیا محله کې چې کوم غریبانان نو دغه نشاندهي دي کې پاغي دي خرج کړي. ګره جمعات په هر محله کې نو په هر محله کې امام او سره کمیټي وي او په هر محله کې غریب او مالدار خلک وي. نو کله دغه مالدارونو زکات رالي او دغه غریبانو ته ورکي د پاکستان کې خپل غربت ختمي. هر محله کې چې غریب سپورټ کړي شي هر جمعات په سطح باندې نو مسله د غریبانو حل کیږي په دې سره. خو دې توجه په کار د ډېر خلک دین بے غور دي. نو ان کنتم آمنتم بالله کچریتا ایمان لره په الله باندې او ایمان تاسو وروړي په الله باندې او ما په کتاب باندې انزلنا علی عبدنا چمو نازل کړي په خپل بنده باندې یوم الفرقان پاغورز د فیصله یعنی پروز د بدر. الله وی کتا سو ایمان لره په ما باندې او دارن زما په کتاب کم چې ما په خپل بنده پروز د بدر را لګلو او فتح پروز کمایاتونه داراغلیو د مال غنیمت تقسیم راغی. نګوره دا حکم باندې عمل وکي او یوم التقل جمعان پاغره چې مخامخ شو یا غدوړلې پاغرز د آیاتونه دغه سي آیت په تناظر کې را لل کنه. او والله والا کل شیء قدیر، الله په هر چیز باندې قادر ذات دی، الله قدرت لرونکي دی. نو الله چې کوم حکم کوي هغه باندې عمل کوي، ورنه کوم نه کنو ځان له نقصان وکي. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى دیات کې نه هم علت بیانې د انفالو چې ګوره مالی غنیمت د الله اختیار کې دی او رسول به تقسیمای وی تاسو نږدې کناره باندې وي او هغه خلک کافر په لری کناره باندې یعنی تاسو مدینی ته لړنوي او غي مدینی لری دا ابو جهل غړ لکم چې 1000 کسانو دیکھو نه قافله د ابو سفیان اغلان د 13 شوزک غل جاسوس خبر ورک غلار بدل کړه. نو الله وی ما دا غستل چې جنگ وش او بیا دا کافر ز مردار کم
او دا غینه مال غنیمت تاسو له درکم نو چې دا ټول کارونه ما وکړل نو لہذا مال غنیمت الله وی زما اختیار کی وي او زما رسول به تقسیمي تاسو په دې کې اختلاف مکوئ دغه د جنگ بدر هغه د جنگ نقشه بیانې ویز انتم بالعدوه الدنيا کله چې وتا سپا کې نارا نږدې مدینه تا وهم دا کافر بالعدوه القصوى پاک کنارا لریو د مدینه نام اغي لری روان دي مکه نه او تاسو مدینه وروته خو د بدر دی مقام کې هم ناسام نو شو او ورغبو قافله دغه سردار یې ابو سفیان اسفل منکم مغلان دي تیرې دستا سنا اغلار بدل کړه او په بل لار تاسو نه لاندې تیر شو او تاسو مخامختیا چا سره شو هغه ابو جهل او دغه جنگجو خلکو سره شو او هغه لار بدل کړه نو ولو تواعدتم کتاسیو بل سروادی کړه وی د جنگ نو لختلفتم فی المیعاد خامخا تاسو به اختلاف راغلی په دی واده او مقرره وخت کې الله وی دا جنگ ما اچانک جوړ کو زګه دا اتفاقی جهاد دی خو ورله قافله لوټ کول او په دی کې هغه خلک خبر کړل او پوره جنگجوې کزار رالل اخوان هغه سره وسلې دوی سره یکا دوکا وسلې 313 او هغه کزار تو ډیر اختلاف په دی کې کتا یو بل سره د پیل نه جنگ داسې وعده معاهده کړي وي نو تاسو چې د حالات کتلې وي تاسو وایي چې لکه جنگ نه کو خو الله وی ما جنگ جوړ کو چې جوړ مې کو مقصد مې سوچ تاسو له فتح در کوم کافر مردار کوم نو دغه نصرت ماو کو نو لہذا مال غنیمت په مزمه اختیار کی او رسول به تقسیمای ولکن لیقضی الله امرا لیکن دیر پاره چې الله پوره کی هغه کار لر کار مفعول چې هغه یقینا مقرر شوی دی او کیدون کې دی الله وکم کار چې مووي چې دا بکیګ نو بکیګ تماغه خپل کار پوره کو چې فتح می درکړه لیهلک من هلکا لیهلک دیر پاره چې هلاک کی معنا سوق هلاک چې هلاک شوی دی ان بینتن عباد بینه پس دلیل نه الله یا کس هغه کافر چې مړ شو او د دلیل لیدونه بعد مړ شو پته ورته لګی چې مونږ په حق یو د مسلمانان په حق دي دغه دي چې مردارې دل خو قتل یو بل تکر نو هغه د دلیل نه بعد مړ شو لاړ او دا فتح بدر نه بعد صداقت د اسلام ظاهر شو نو کوم سړی چې مړ شي نو د مرګ هم پس دلیل لیدونه او ورپسې وی ومن ویحیا او ژوندې پاتې شي مناسک حیا چې ژوندې وي ان بینا پس د دلیل نام بل هغه سړی چې ژوندې پاتې شنو په خپل سترګو دلیل د حقانیت د اسلام او د پیغمبر وی او یا هلاکت نه مراد کفر دی او د حیات نه مراد ایمان دی لیهلک من هلکا دیر پارا چهالا الله هلاک یا سوک چې هلاک شوی دی ان بینا پس دلیل نه ني کافر ويحيى ژوندې پاتې کی مناسک حیا چې ژوندې وي ان بینا دلیل نه بعد مسلمان ایمان والا هغه الله دغه سي ژوندې پاتې کی نصرت وسرو کی وان الله لسميع عليم او بشک الله خامخ اوریدونکو او پوي ذات دی د هر چا د حال نه خبر دی او دار چا خبرو اوریدون کی ذات تے ایذریکهم الله فی منامک قلیلا دل سم وجب ل بیان الله وی د غزوه بدر په موقع باندې نبی علیہ السلام خوب لیدلو او خوب کې ورته وی او خود لې شو چې دغه کافر دغه عمر برازي او تاسو بلګي خو مونږ به تاسو له غلبه درکو نو صحابو ته نبی علیہ السلام دا خوب سناو کو نای خوشاله شو چې الله په فتح راکړي نبی علیہ السلام تسلی ورکړه نو لہذا مال غنیمت بم د الله اختیار کی او رسول به تقسیمای الله وی دا د نصرت وعده په خوب کې ما ورته خولې وا ایذریکهم الله وغوخ چو خود تاسو ته الله تا تو خود الله دا کافر فی منامک قلیلا ستا په خوب کې لګ پیغمبر ته الله وی تا ته مونږ دا کافر ستا په خوب کې لګو خود کافر تعداد ورته کم خو چې مطلب تاسو په غالبېږي
کاغی ډیره می خو غلبه بستا سوی دا یو نصرتو نو دا هغه وعده د نصرت او پیشنګویی و چې نبی علیہ السلام بیا صحابو ته بیان کړه او کو چرې دوی ته ډیر خودلیو او زورور ته خودلیو نو بیا خو بتا سو کمزوري شوی ولو اراکم کچره الله خودلوي تا ته دوی کثیرن ډیر نو لپشلتم خامخا تاسو به کمزوري شوی ولا تنازعتم فی الامر او ضرور بتا سو اختلاف کو په کار د جنگ کې ولكن الله سلم لیکن الله بچ کړی تاسو د اختلاف نه الله د اختلاف نه بچو ساتلې کدیر د ډېر خودلیو او دغه سي قوت عالم چې تاسو خو لګي او غیر ډیر دي تاسو سره وسلم نشته وای سره وسله ده نو سړی به همت کیږي خبرو سره ګوره دا سړی چې کله بهادر کیږي نو د په موټیویشن باندې پر رغبت باندې یو کس چې هغه کې یو جذبه شته خو پټه ده دا چې کله ته پالش کې په د مهنتو کې ترغیب ولور کې موټیویشن ورکې نو د کې هغه او د جذبه را بیدار شي نو د بیا ناممکن ممکن کی او کم کس چې جذبه نه ورکې نو خوا هغه په ظاهر سره سره ډیر دي خو څوک موټیویشن ولا هغه ته ني رغبت او ترغیب ولا ني دغه ضمیر څوک نه جگاوي نو هغه سره د دیار سنا ناکام پاتې شي بس هغه دنه به صلاحیتونه جذب شي نو لہذا مؤمنانو ته الله هغه جذبه او خود لا او دوی دغه خوب سره ډیر بیدار شو نو هغه اختلاف نه الله بچ کړل کمزورتیا په الله را نه وستا ځکه الله پویو د دې په حال باندې نصرت او سره کو نو دا سی وشو نو کو ډیر می خودلې وی الله وی بیا په فشل او تنازع راغلی و دا خوب چې کم دی کنه دلته سوال راځي په دې آیات باندې چې نبی علیہ السلام تعالی کافر لګو خودل حالان کې نفس الامر یعنی بهر میدان کې خوغی ډیر وکټولو ته پتر چغه 1000 و دوی 313 او دا لګي وته بیا ولې خودل نو مفسرین د دې جواب کوي چې خواب او خوب چې کم دی دا عالم مثال سره تعلق لري عالم مثال چې کم دی زمون دا روح هغه ته زی زمون بدن دلته پروتي لکه ته چود شي او دلته په خپل بستر و دی خو ستاسو روح لاړ شي او مثالی عالم ته او هغه مثالی عالم کې ته هر سویني ګوري او تا هر څه متشکل شي او مختلف شکلونو کې راځي نو ته چې کله سبا شي را پاسي نو ته ما فلان کې خوب لیدلې ځال ته تلوم فلان کې زیاته فلان کې سره ملاقات وکړو حالانکه ظاهر د دین سی مختلف شي اوس ته یې چالک زبر په هوا لزم په خوب کې وزر می شوی نو ته په ظاهر کې دلته خو وزر دې نشته او نه لوزي خو په خوب کې لوزي کړه دغه سي د خوب خبره جدای په خوب کې بعض اوقات یو خبره تا بل رنگ یو خدای شي خو ظاهر کې ادا سي ني نو الله نبی علیہ السلام ته کافر په خوب کې لګو خدای حالان کې نفس الامر کې ډیرو دا اشاره و چې غلبه بدر کوم بس دغه د دې جواب دی او دا ډیر صحابه دا چې خوبونه لیدل او حدیث کې راځي صحابیو نو نبی علیہ السلام ته وی ما خوب لید په خوب کې زګورم چې ډیر پیدي او زما د دې ګوتو نسسی کې لګیا دي ته ګوتو نه مې په روان دي نو نبی علیہ السلام مرتوی دا علم دی الله به علم درکې دلا خوب کې پیلی دل هغه علم دی دا ورن خوب کې مار لیدل د دشمنی سپیش او مار شو دا چې کوم دی داسی دشمنی بیا دې کې تور سپی یا تور مار خړ مار د دې مختلف بیا تعبیرونه کې دي او خوب چې کوم دی وختونه دي څه خوبونه دروغجنی ساسی خیالی خوبونه او څه حقیقتا خوبونه د شپې په اخیری پهر کې د پېشمنی ټایم کې څو خوب وې دي د شپې د اخیری سکه د خوب لازمی څه مطلب دا حقیقي خوبي او داسې چې د شپې ودشي او ډایرکټ اچانک خوب وې نه او داسې ګډ وډ خوبي کله ته ګوره کنه بلډینګ ته خطلې او راو ورځيږي ته چې څنګه لاندې را پروز एकदम را پاسي دا سي ستاسو دنیا کارونه ګډ وډ
ټینشن کې ډپریشن کې یا دنیا معاملات تا ښکاری او څه شیطانی خوبونه شیطان تا غلط چیزونه خي ګناه کې مبتلا کی هغه شیطانی خوبونه حقیقی صحیح خوبونه د شپې په آخري پهر کې ښا پیره دي هر خوب جدا جدا تعبیر دی نو خوب د نفس الامر نه مختلف کې دی شي نو الله نبی علیہ السلام ته حقیقت خودلو چې جنگ کې به ګټ استاسوي اگر چې تاسو به کمی او غي بډي نو دې پورې دا هغه لس د انفال وجه شو ان شاء الله رب وای واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح قبلتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين